بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. په دې سوشل میډیا باندې سمپسنز یو کارټون دی چې دا د 10 کالو نه مخکې دا شروع شوی دی. نو په هغې کې یو څه داسې پیشنګویي ورکړي وو چې هغې کې څه صحیح شوي دي خو ټولې نه دي صحیح شوي. خو زموږ په دې سوشل میډیا باندې یو شوشه شروع شوې ده او هر طرف ته د دغه کارټون بیانونه کېږي. نو زه تاسو ته په دې باندې دا خبره کول غواړم چې ګورئ موږ مسلمانان یو. موږ په قرآن او په حدیث عمل کولو والا مسلمانان یو. موږ ته نه د کارټون ضرورت شته نه د چا د پیشنګویي ضرورت شته. په دې باندې زه تاسو پوهوم چې دا ولې داسې کېږي. دا یهود یا مشرک دا خلک موږ ته په دې وجه پکار دي چې 1400 کاله مخکې زموږ نبي چې کله راغی او د دې خلاف جهاد شروع که، تبلیغ شروع که او دوی د مسلمانۍ طرف ته نه راتلل، بیا د هغې خلاف جنګونه شروع شو او په هغه جنګونو کې دوی ډېر زیات هلاک شو. نو د دوی ډېر غټ غټ سرداران پکې مړه شو او د دوی ډېرې غټې بادشاهۍ ختمې شوې. حالانکې دا ټولې خبرې د دوی په کتابونو کې لیکلې شوي دي، لکه د دوی مشرانو دوی ته پرېښي دي چې موږ سره دا ظلم شوی دی. څنګه چې زموږ په کتابونو کې راغلی دي چې 1400 کاله مخکې کم جنګونه شوي دي او کم حالات تیر شوي هغه موږ ته په کتابونو کې لیکلی شوي دي. نو دغسې دوی ته هم د دوی په کتابونو کې دا ټولې واقعات لیکلي شوي دي. نو دوی د هغې د بدلې اخیستو دپاره هرې حربې استعمالوي. کله کارټون جوړوي، کله فلمونه جوړوي، کله ډرامې جوړوي، خو چونکې غواړي چې مسلمان په کم وجه باندې مونږه تباه او برباد کو یا دی په خپل مذهب روان کو. دوی مسلمانانو ته هر قسمه چالونه جوړوي. ګوره شیطان د مسلمان دشمن دی او د یهودو او د دې مشرکانو دوست دی. شیطان چې څونه غواړي د دوی ملګرتیا کوي او د مسلمانانو خلاف دې ته طریقې ښیي، ځکه چې شیطان عمر ډېر زیات دی. د بابا آدم علیه السلام نه د هغه مخکې ژوند دی او هغه ته د ډېرو شیانو معلومات شته. ځکه الله تعالی موږ ته کلم کلا فرمایلی دي چې شیطان ستاسو دشمن دی، ستاسو دوست نه دی. نو دی زمونږ دشمنانو ته هر طریقې ښیي چې موږ په دې ګمراه کړي. د بدقسمتۍ نه بعضې خلک داسې دي چې په دغه خبرو یقین کوي او بیا د نورو مسلمانانو خرابولو کوشش کوي. نو خبردار د دې شي نه ځان وساتئ. د پاکستان باره کې دوی چې کومې پیشنګویي ورکړي داسې هېڅ قسمه څه نشته. د عمران خان پیشنګویي ورکړي دي داسې به کېږي، یا انډیا به په پاکستان حمله کوي، نو داسې هېڅ قسمه څه نشته. تاسو بالکل په دې شي باندې یقین مه ساتئ چې کومې خبرې موږ ته قرآن او حدیث پرېښي دي، تاسو د هغې تلاش وکئ او هغې کې وګورئ چې هغې کې موږ ته څه ویلی شوي، بس هغه صحیح دي. دا نور ټول ګپ شپ دی. دا ټیک ته چې مشرکان موږ له نقصانات راکوي، خو موږ ته د هغې د بچاو دپاره په قرآن حدیث کې طریقې هم ښودلي دي. نو چې موږ قرآن حدیث باندې نه ځو نو خامخا د هغوی په دې ضد کې به راځو. نو تاسو د قرآن او د حدیث سهاره واخلئ، انشاءالله موږ ته داسې هېڅ قسمه ضرر به دوی نه رسوي. نو د دې کارټون په دې پیشنګویي یقین مه ساتئ. دا زموږ ذهنونه تباه کوي او موږ د خپل قرآن حدیث نه اړوي. داسې کومه خبره هم چې د دې باره کې راشي نو کلم په دې یقین مه ساتئ. ګنې ځان به خراب کړو، نور به څه وکړو. موږ له به صرف په قرآن او په حدیث عمل پکار دی، بیا دا خلک زموږ هېڅ نشي کولی. نو څومره مسلمانان چې نن موږ خراب یو او موږ سره ظلمونه کېږي، دا په دې وجه کېږي چې موږ قرآن حدیث پرېښی، موږ د یو مسلمان د بل مسلمان سره ورورولي پرېښی، د هغه غم کې موږ شریک نه یو. که په هغه راله موږ وایو یاره په هغه راغلی موږ څه کوو، نو چې سبا په تا راشي نو هغه به وایي په ده راغلی زه څه کوم. نو ناظرین موږ له پکار دي چې موږ مسلمانان اتفاق ځان کې راولو. که یو مسلمان په بل ملک کې اوسېږي خو چې هغه موږ ته د رور په شان ښکاري، په هغه ظلم موږ داسې وګڼو چې دا په موږ ظلم دی، نو بیا به موږ د دوی د دې خربو نه بچ پاتې کېږو.
نو ناظرین ما د دې کارټون باره کې دا ویډیو تاسو ته ځکه جوړه کړه چې زیات خلک په دې باندې یقین ساتي او ځینې خلک داسې دي چې هغه د دې مسلمانانو یقین خرابوي او د دوی ذهن بل طرف ته اړوي. نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. نو نیکسټ ویډیو پورې اجازت غواړم. الله م خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.